حتما تاسو رحمان بنيري پیژن چې وخت کې په امریکا غږ تلویزیون کې کار کوو. اوس فکر کوم چې مستقل یو جرنالست دی. جرنالستان د جامع علماو غوندې دي. هغوی باید همیشه خپل باور وساتي تر څو هغوی موږ ته چې وایي موږ پې باور وکړو، ځکه موږ نشو کولی هر خبره ریسرچ کړو. چون افغانستان او موږ ټول یو عقیدوي جامع یو، موږ مسلمانان یو، نو موږ ته اسلامي ارزښتونه مهم دي. او څوک هم چې کله زموږ پر ارزو باندې رشخند وهي هغه کس موږ ته رشخند کیږي. په دې تیر اختر چې تقریبا 2 ورځې مخکې و، هغه یو پوسټ کړی دی، د اختر مبارکي وړاندې کړې ده. په اختر مبارکي د پوسټ کې عکس سره د ویسکي یو بوتل هم راوستی دی. زه دا نه یم چې دا شراب خور دی، زه دا نه یم چې دا بل څه دی، زه دغه کاس او د عکس باندې خبرې کوم. دا داسې معنا لري چې ته د امن یو پوسټ کوي چې خلکو جنگ مه کوئ، جنگ کې ښه کار نه دی، او بیا خواته د نعوذ بالله د 2 کسانو سرونه پرې کړي وي او ایښي دي وي بیکګراونډ کې، او ته د جنگ بحث کوي. دا دې معنا چې یو سړی په خپله لوس لنډغر ولاړ دی او نور ته نصیحت کوي چې تاسو لباس واغوندئ. دا ډېر بې مزه، بې منطقه، غیر اخلاقي پوسټ چې په هغه کې د شراب بوتل پروت وي، چې کوم ځای کې ته یو مذهبي تجلیل ته خلکو ته وړاندې کوي. اختر د اسلام 2 ادهګانې دي. هغه شی چې موږ ډېر په مینه او محبت سره قبلو او خلکو ته هم مبارکي ورکوو، دا زموږ 2 خوشحالیانې دي. چې ته په دې کې کفر اضافه کوې، نو دا واقعا یو بدمزه، بې معنا، بې اصوله، بې اخلاقه کار دی. زه بیخي نو د باندې مخکې بحث کوم نه، یعنې دا په خپله ډېر یو بد کار دی. لیکن متاسفانه زما خپله مشکل د سیکولر فکر سره دا دی، کوم چې سیکولر فکر لري، کوم ځان ته ماډرن وایي، کوم چې ځان ته مختلف نمونه اخلي لیکن اخلاق نه لري، دوی هیڅکله به تا دا نه وایي چې ته راشه شراب وخوره، ته راشه زنا وکړه، ته راشه چرس وڅښه، ته راشه د اخلاقیاتو خلاف شه، یا ته راشه خپل ښځه سرلوسه په ټیک ټاک کې خلکو ته ښکاره کړه، یا سر مچو کړه، یا ته لورجانه ووایه، همداسې نور فامیل غړي دې معرفي کړه. دوی به قدم په قدم مخکې ځي لکه شیطان د عادتونه دي. او زه دا نه یم چې دوی هم زما ورونه دي، دا نصیحت دوی ته هم دی چې دا شیطان ټریک دی چې تا ته نورمال کړی دی، او تا ته هم دا یو نورمالایز کوي، اسانه کوي ته چې وګوره نن یې اختر مبارکي شراب بوتل ته ښکاره کړو، سبا به ووایي چې شراب صحت ته ښه دي، بل سبا به ووایي چې ورو غمجن یې، او شراب یو بوتل سوشل ډرینکر چې پروا نه کوي، لږ لږ اسکا، او اخره کې به دې معتاد کي، بیا به موټر کې ناست دی، شرابي نشه به او ټکر به وکړي، او ستا اولاد به یتیمان وي، او مور به د جاړي، او چاته به ویلی هم نشي چې ولې موټر ټکر کړی دی. نو دا د بدبختي یو شروع ده، او موږ تاسو په حیث جامع باید هیڅ چاته اجازه ورنکو چې هغه په هر لباس کې راځي، که پښتون لباس کې راځي، که هغه د وطن دوستي په لباس کې راځي، که هغه د جرنالست په لباس کې راځي، چې زموږ ستاسو ارزښتونه په ښو لاندې کې، خصوصا اسلامي ارزښتونه، بالخصوص افغانان چې د اسلام دپاره سرونه قربان کړي، نسلونه قربان کړي دي، ځانونه قربان کړي دي، فامیلونه ښایسته ښایسته ځوانان قربان کړي دي، موږ باید دومره زر تسلیمیت ورنکو. دوی په مورچلو باندې، دوی په وسلو باندې خو موږ تسلیم نه کړو. اوس زموږ په لباس کې موږ ته راځي، تا ته ستا پښتون یم، ستا افغان یم، زه وطن سره مینه کوم، او بیا څنګ کې شراب عکس ښکاره کړي، بل ورته خپل د لور سرلوسي عکس ښکاره کړي، چې دا نورمال دی، د کې هېڅ پروا نشته دی، ته هم کولی شي. دا د شیطاني قدمونه دي، او دنه باید موږ ځان لرې کړو. یو ځوان چې په همدې پوسټ باندې ما کمنټ وکړو چې دا واقعا یو بد اخلاقه پوسټ یې کړی دی، او دته به زه ډیټیل جواب در کوم. هغه ویل ته هم ویسکي پیژنې، آیا دا ستا منطق دی چې یو سړی ویسکي پیژني دې دپاره بد شو؟ یعنې تا نور زما په دې کامنټ کې هیڅ کوم بل دلیل پیدا نه کړو، فقط چې زه ویسکي پیژنم. نو زما جواب دا و چې یو څوک خنزیر پیژني، دا معنا نه چې په خپله خنزیر دی او یا خنزیر غوښه خوړلې ده، او مطمئن ته خنزیر پیژني. رازو همدې ځوان بیرته پوسټ کړی دی په خپل سوشل میډیا باندې، او مسلمان بسلمان لیکلی، بار بار لیکلی دی، قصدن لیکلی دی، او دا فکر کوي چې زه هوښیار یم، خو متاسفاً دا ورته یم چې هوښیار نه یې. ته باید جدي خپل دماغ ته کتنه وکړې، خپل فکر ته کتنه وکړې چې ستا فکر داسې شوی دی، ولې شوی دی، دا کوم فکري تجاوز د وجې نه شوی دی، که کوم علت کیدلی شي. د لیکلي په دې پوسټ کې چې ګوره بیا مسلمانان به راځي په بنیري صاحب باندې به انتقاد کوي، ولې چې د شرابو عکس اچولی دی، شرابو عکس یې ښکاره کړی دی، او بیا تاسو مسلمانان قتل کوئ. تاسو دا کوئ ورور،
دته ریډ هیرنګ فیلسي وایي. کتاب بنیادي علم د زده کړې ته په دې پوهیږي چې یو مو غلطه موضوع نشي صحیح کېدلی دې دپاره چې بل غلط کار دی. که یو مسلمان هر انسان کوي هر بد کار چې کوي هغه جدا بدي ده او دا کار جدا بد دی. ته نشي که دا دواړه سره مکس کړي او وایې ګوره چې دا غلط کار کوي دې دپاره زه غلط کار کوم زما غلط کار هېڅ نه دی. د دې معنا څه ده چې یو سړی قتل وکړي یو سړی تا نه غلا وکړي او تا ته ووایي چې تا د غلا کړې ته موږ پرېږده دا دومره خلک چې قتلونه کوي دا دومره خلکو چې بانکونه ووهل زه پکې ملامت نه یم. آیا تا به څوک وبخي یا تاسو په چقو وهلی دی ته پرېږده خلکو مرمۍ باندې خلک ولي ما په چقو وهلی څه شو. دته په فلسفه کې ریډ هیرنګ فلسي وایي او دا فلسي اکثر قمقل خلک استفاده کوي. او امید لرم ته په دې لیست کې را نشي او زه نه غواړم ته په دې لیست کې راشي لیکن ځان نو هوښیار جوړ کا خپل جهالت په هر ځای کې مه کوه کاپي پیسټ کې. زه نه پوهېږم چې کس باید فیسبوک ته پیسې ورکړي چې هغه ته بلو ټیک ورکړي نو د هغه ذهني حالت تاسو کولی چې خپله تشریح کوي. ته کوم بېمانه پوسټونه چې مسلمانانو باره کې کوې او بیا هغه مسلمان په ځای مسلمانه متعلق کې او بیا ته د یو چا غلط بد اخلاقه بې تربیه پوسټ هم ته دی او ته بیا ځان ته هوښیار هم وایې ته بیا ځان ته جرنلیست هم وایې ته بیا ځان ته د ملت نماینده هم وایې او د ملت نمایندګي هم غواړې وکړې. دا ډېر جالبه خبره ده. نو زما اول د کسانو ته مې دا پیغام دی چې کوم پوسټونه کوي اول پیغام مې دا دی چې د جامې خرابولو کې ستا هېڅ کوم خیر نشته دی. ته نه غواړې ستا اولاد شرابي شي ته نه غواړې ستا اولاد بد کرداره شي نو بیا ته د بل چا اولادونو ته ولې دا انتخابوي او د جامعه چې کوم خرابه شوې ده تاسو لیدلي دي هغوی کوم خیر نه لیدلی. راځئ چې موږ اسلامي ارزښتونه اخلاقیات د جامعې نه خراب نه کړو. دویم تا ته وایم که ته په شخصي کې هره ګناه کوې شراب څکې چې هر ګندګي کوې ولې سوشل میډیا ته راوړې تا باندې جبر څه دی او الله سبحانه وتعالی د کس ګناه نه قبلی نه بخي. څوک چې ګناه کوي او بیا خلکو مخ ته افشا کوي دا دوه کسان د لیست کې چا کسان چې دا ګناهونه کوي او خلکو مخ ته په افتخار کوي دا یو خطرناک عمل دی. ته مه کوه اول پټ مه کوه که کوې ضعیفه نو بیا میډیا ته مه راوړه. بل خل ته مې هدف پیغام دا دی څوک چې دا کسان سپورټ کوي تاسو خپل ګریوان کې له وجدان کې فکر وکوئ چې دغه عمل د سپورټ ارزښت لري او که ته د جهالت په زنځیرو کې ګیر شوی او تا ته بل څه نه ښکاري او عوامو ته وایم تا ته به هېڅوک را نشي چې د خپل لور نه څادر لرې کا تا ته به هېڅوک را نشي ته خپل زوی باندې شراب وڅکه تا ته به هېڅوک را نشي خپل لور لوسه کا تا ته به څوک را نشي ته لمونځ مه کوه په حیث د شیطان په حیث د یو ټرمپ په حیث د یو بل هغه به تا ته اسلامي لباس کې راځي هغه به تا ته پښتونیزم لباس کې راځي هغه به تا ته وطن د مینې په لباس کې راځي او سلسلتن به د یو میدان ته وړي چې ته به هغه ځای کې ځان نه پېژنې چې دلته یم چېرته دوی وپېژنئ عاجل یې بلاک کړئ او سوسایټي نه شفت ډیلیټ کوي ځکه دوی هیڅ کوم خیر نه وروړي بغیر د شره او امید لرم ته فکر وکړې اوس چې دا کسان څوک دي او عاجل لاړ شي هغوی بلاک کړي او هغه ارزښت ور نه کړي کوم چې تا ورته مخکې ورکوو. الله دې موږ ټول ته هدایت وکړي او داسې کسانو ته هیڅ اجازه مه ورکوي چې زموږ د اخلاقیات په جامعه کې ختم کړي. بارک الله فیکم.